د آیت کې چې جمعې ورځ ډېر عظیم ورځ ده، دا خو ټول مسلمانان دا خبره مني. په دغه ورځ صحیح حدیثونو کې دا خبره راغلې ده، صحیح بخاري صحیح مسلم کې مشته، نورو کتابونو کې په دغه ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی دی، په دغه ورځ جنت ته ننوتی و، په دغه ورځ چې دی آدم علیه السلام مړ شوی دی، په دغه ورځ به قیامت راځي، په دغه ورځ دا هغه ورځ دی چې جنتیان به پکې راجمع کېږي، د خپل رب دیدن به کوي. یو روایت کې دې ته د ابتي اختر هم ویلی شوی دی، او دا هغه ورځ دی چې په دې کې یو وخت دی چې مسلمان پکې د الله نه څه غواړي الله یې وله ورکوي. په دې ورځ مسلمانان راجمع کېږي، یو لویه غونډه کوي چې هغې ته د جمعې مونځ ویلی کېږي او خطبه اورېدی کېږي. نو ډېره اوچته ورځ ده. امام ابن القیم رحمه الله یو کتاب دی زاد المعاد، هغه وایي په کتاب کې وایي دا دومره عظیمه ورځ ده او د جمعې دا شپه دومره اوچته شپه ده، وایي اکثر بېدینه خلک هم د جمعې د ورځې او د جمعې د شپې قدر کوي. اکثر بېدینه خلک د جمعې د ورځې او د جمعې د شپې قدر کوي. نو هغه پکې دا ویلي دي، وایي د ډېرو بېدینو په زړه کې دا خبره پرته ده چې ګناه د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ کول نه دي پکار، ځکه چې په زړه کې د جمعې د ورځې او د جمعې شپې قدر ده. او دا خبره موږ عامه اورو ګورئ ښه، لکه کله سړی د یو ګناه کار کېږي نو بعض ورته وایي مه کوه لکه د جمعې شپه ده، اورېدلي هم دي که نه؟ یا د جمعې په ورځ ورته وایي مه کوه لکه د جمعې ورځ ده، نو دا ورځ ډېر اوچته ورځ ده. اوس ګناه څو چنده کېږي که په دې ورځې وکړې، نو ګوره ګناه یو شمارلی کېږي، ګناه یو ده، ځکه چې حدیث کې واضحه دا خبر راغلی ده چې ګناه رب العالمین یو شماري، هر چې نیکیانې دي نو هغه ډېری، لس چنده د هغې نه زیات بې شماره خپل ځای کې مسله بیان شوې ده. خو د ګناه په باره کې داسې نه دي راغلي، ومن جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، چا چې د قیامت پر ورځ ګناه راوړه نو همدغې یوې ګناه تپوس به ترې کېږي، او دې باندې حدیثونو کې هم دلایل شته. خو دا خبره یاده کړئ، ګوره ګناه غټېږي، ورسېدی که نه؟ یو موږ داسې وایو چې یو پیر ګناه وکړي دا لس چنده شوه یا دوه چنده شوه یا درې چنده شوه، دا خو نه کېږي. خو ګناه غټېدی شي، دا جرم غټېدی شي. لکه اوس یو سړی په حرم کې ګناه کوي، حرم کې ګناه کوي، نو د دې ځي د عزت تلاسه، د دې حرم د عزت تلاسه دا نافرماني غټه شوه، ځکه چې ته په حرم کې څنګه ګناه کوي. دغه شان ګوره کله د زماني د عزت تلاسه، لکه اوس د څلور عزتمنې میاشتې چې دي یا د روجې میاشت ده، روجې میاشت د زمانه محترمه ده، د زمانه عزتمنه ده، او ته پکې ګناهونه کوې. کله د څه د لاسه، لکه هغه کمزي کې چې ته ګناه کوې، لکه زنا حرامه ده، حرامه ده که نه ده؟ حرامه ده. خو یو سړی زنا د هغه زنانه سره کوي چې هغه د په محارمو کې راځي، لکه ترور سره والعیاذ بالله، داسې یو مثال، نو جرم ښه ډېر شو، جرم دلته څه شو؟ ښه ډېر شو. کله یو خاص وخي، لکه حدیثونو کې راغلي چې څوک د دروغو قسم خوري د مازدیګر نه بعد، مازدیګر مانځه نه بعد، دلته د یو وخت خاص عزت دی، او داسې پسې بیا ځه. نو دغه شان د جمعې ورځ په دې ټوله هفته کې عزتمنه ورځ ده، نو چې په ټوله هفته کې عزتمنه ورځ ده او د الله په نزد عظیمه ورځ ده، نو په دې ورځ ګناه کول داسې نه دي لکه څنګه چې ته عامه ورځو کې کوې. او زه به له یو مثال درکړمه چې ښه پې پوه شي، ډېر خوږ مثال دی، زړه ته مې راغی چې کله ته په یو ځای کې اوسېږې او د باچا دنیوي باچا د قوانینو خلاف ورزي وکړي یا بې ادبي وکړي او ته د هغه نه لرې، نو ده د قوانینو بې ادبي چې تا وکړه او د هغه د احکاماتو خلاف ورزي دې وکړه، تا خو رانیسي که نه دي رانیسي؟ رانیسي دي او ته لرې، صحیح ده. او ته کله د هغه کور ته ورشي او د هغه بنګلې ته ورشي او په هغه بنګله کې دننه نافرماني کوې، د دواړه نافرمانیانې به یو شی نه؟ ولې؟
یو کور کې ته دننه لګیا یې، یو ته د هغه د کور نه ډېر بل علاقه کې لګیا یې. خیال هم دی که نه؟ نافرماني دواړه یو شان ده، نافرماني دواړه یو شان ده. دلته هم تا د هغه له یو خاص خبره ونه منله، هماغه خبره یې د هغه په کور کې هم ونه منله، خو دا جرم یو شان نه حسابېږي. د دغه جرم به بیا تاله سخته سزا درکوي کوم چې تا د هغه په دربار کې او د هغه په کور کې کړی دی. دې مثال هم څه ذهن کولاو شو که نه؟ نو د جمعې ورځ د الله په نزد خاص ده، عرفات ورځ د الله په نزد خاص ده، د حج ورځې خاص ورځې دي، رمضان خاص زمانه ده. حرم د الله په نزد عزتمن ځای دی، د څلورې میاشتې الله په نزد عزتمنې دي. محارم چې د کومو سره ودونه حرام شوي دي د الله په نزد غټه مسله ده. نو د جمعې په ورځ چې سړی ګناه وکړي، موږ داسې نه شو چې ګناه دو چنده شوه، حقه یو ګناه ده خو څه شوه؟ جرم غټ شو، ځکه چې په یو لویه ورځ کې د الله دا نافرماني وکړه. الله رب العزت دې موږ د هر قسمه ګناه نه وساتي.